انسان چې سپیره کیږي دا د غلطو اعمالو د وجې نه، او انسان چې خوش قسمته کیږي دا د نیکو اعمالو د وجې. دا فضول خبرې چې استاسو کوم دي دا غلط عقیدې، دا دین اسلام نه دی چې بیماری د یو نه بل ته منتقل کیږي. دا پلان کې سړی سپیره دی، دا خبره یاره سفر یې میاشت ښه ده او سفر یې میاشت ښه نه ده، پلان کې داسې چل شو، پلان کې داسې چل شو. دا ټولې د سپیروالي دا څونه خبرې چې دې تصور په دین اسلام کې نشته. لکه ته څه سپیره یې سړي چې ته راغلی دا کار کوي، ته څه سپیره یار، داسې نه وایو. نو تمه عقیده چې د فرعونیانو وه هغه عقیده د نبي علیه السلام د زمانې د کفارو وه، او هغه د دې زمانې زموږ د دې ګیدړانو هم ده. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د عربو یو رواج و، د ډېرې زمانې نه د عربو رواج دا و چې هغوی به نیکپالي او بدپالي هغه به یو ګڼل. دا سړی دی، دی راغی او د ده د راتګ په وجه باندې څه ښه کار وشو، دې ته نیکپالي وایي. او که دی راغی او د په راتګ باندې یو غلط کار وشو، نو عربو به څه وایي، دا وایي دی سپیره و. لکه څنګه چې د پښتنو طبیعت دی، پښتانه وایي دا سړی سپیره دی او دا سړی څه دی، دا ډېر سم سړی دی، روغ سړی دی. نیکپالي او بدپالي د دې دواړو تصور په چا کې په عربو کې، دا یوه مسله. نبي کریم صلی الله علیه وسلم راغی او وی فرمایل وته چې د نیکپالۍ تصور په دین اسلام کې شته او د بدپالۍ تصور په دین اسلام کې، سپیروالی په دین اسلام کې نشته. او صفحه فرمایل بخاری کې روایت تقریبا تمام د احادیث مبارکو کتابونو کې نبی علیہ السلام فرمایل لا عدوى ولا طیرة ولا هامة ولا سفر فی الاسلام. دا فضول خبرې چې استاسو کوم دي دا غلط عقیدې، دا دین اسلام نه دی چې بیماری د یو نه بل ته منتقل کیږي. دا پلان کې سړی سپیره دی، دا خبره یاره سفر یې میاشت ښه ده او سفر یې میاشت ښه نه ده، پلان کې داسې چل شو، پلان کې داسې چل شو. دا ټولې د سپیروالي دا څونه خبرې چې دې تصور په دین اسلام کې نشته. البته د حسن تفاعل د نیکپالۍ تصور په دین اسلام کې شته، اسانه پوهېږئ په دې باندې. ځکه چې ته د یو سړي راتګ هغه سپیره وګڼئ، دا سړی چې راغلی دی د چا په حکم راغلی، د چا په حکم راغلی؟ د الله. ګویا چې تا د الله جل شانو حکم ته سپیره وګړي، دونه خراب کار دی. ګوره نه پوهېږي په دې خبره. ابزال مولي صاحب راغی، د چا په حکم راغی، د چا په توفیق راغی، جومات ته راغی درس ته کېناستو. نو څه داسې کار او دلته وشو چې هغه یو غلط کار و، سسیز را پرېوتو، سسیز مات شو. نو ماله دا نه دي ویل پکار چې د ابزال مولي صاحب څه سپیره و، د ده د وجې دا چلو. ولې دا خو ګویا چې د الله توفیق او د الله کوم حکم دی هغې ته زه د سپیروالي نسبت کوم. نو کفر دی که نه دی؟ کفري عقیده ده که نه ده؟ انسان په ځان پوهېږي نو دا څه. او دا زموږ ډېر عام رواج دی چې لکه ته څه سپیره یې سړي چې ته راغلی دا کار کړي، ته څه سپیره یار، داسې نه وایو. نو کومه عقیده چې د فرعونیانو وه هغه عقیده د نبي علیه السلام د زمانې د کفارو وه، او هغه د دې زمانې زموږ د دې ګیدړانو هم ده. دا څه وایي، دا پلان کې سپیره دی او پلان کې داسې دی، پلان کې داسې. دا خبره دا تصور په نبي کریم صلی الله علیه وسلم راغی او دی ورته وفرمایل چې نیکپالي په اسلام کې شته او بدپالي په اسلام کې، سپیروالی په اسلام کې نشته او خوالی په اسلام کې شته. ولې که ابزال مولي صاحب راشي دلته یو ښه کار وشي نو موږ به وایو چې د ابزال مولي صاحب د راتګ برکت دا و چې دا کار داسې وشو. ولې د ابزال مولي صاحب دلته راغلی د چا په توفیق او په حکم راغلی؟ د الله. ګویا چې د الله جل شانو حکم ته موږ ښه او د الله جل شانو د توفیق ته هم ښه. دا صحیح عقیده. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام یو څیز په ځای پاتې کړو او یو څیز یې کینسل ختم. دا به نه وي. لکه ته نیک عمل کې او تا ته یو تکلیف ورسېدي دا مطلب نه دی چې دا عمل به تا پسې سپیره راغی. نه دا خو نیک عمل دی، شریعت یو خبرې ترغیب انسان ته ورکوي، د هغې تعلیم انسان ته ورکوي، د هغې درس انسان ته ورکوي. نو دا غلط کار نه ښه کاري. نو که په یو ښه کار کې د قرآن او د حدیث باندې د عمل د وجې نه تا ته یو نقصان ورسي نو ته به هغې ته د سپیروالي نسبت نه کوې، بلکې دې کې ستا کامیابي ده، ته په خپله کامیابي او ناکامۍ باندې نه پوهېږي. دا مسله ده. ښه